السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د کرسمس بیان خو مو واورېدی چې باید سړی دا محافلو ته نسي ور، دا ځایو ته نسي ور. وایي دلته په دوبۍ کې دغه برج الخلیفه دا یو برج جوړ سوی دی، نو بیا دا ساعت 12 بجو ته واوړي، نو په دې کې 18 منټه یو قسم رڼا وي، خورا نمایشي او رڼا وي. بعضې خلک دا ټیویانو ته دومره انتظار وي، ډېر خلک خو نو هلته ورځي دا برج الخلیفه ته، او بعضې خلک بیا په کوټو کې ټیویان چلن کړي، باره ورته انتظار وي چې ته ودرېږه څنګه خوند کوي. او محترمینو دنیا خو ټوله په خوند کې مو سره تېره کړله، قبر ته مو یو شی لا نه یوړله. امام غزالي رحمت الله علیه مبارک فرمایي وایي فالبغض فی الله واجب، د الله دپاره بغض کول واجب دی. نو دغه د کرسمس ورځ خو په بیان کې مې درته وویل چې په قرآن کې د دې یادونه سوې ده چې د سورة الفرقان په 22 آیات کې عبدالله بن عباس رضی الله مبارک فرمایي چې د مؤمن صفت دا دی چې هغه آیادو یعنې هغه اخترانو ته د مشرکانو د کافرانو نه ورځي، نه ورګډېږي. دا چې بعضې خلک خلیفه برج ته ورځي، بعضې خلک یې په کوټه کې ګوري، نو په دا کوټه کې چې ګوري د دپاره هم نه ده مناسب. خو البته دونه فرق یې شته هلته چې ورلی د هغو صف په ډېر سو، نو ډېرې غاړې بندې دي، او دلته چې دی په کوټه کې ګوري خوند پراخي، نو هم بد کار دی، نه دي کوي. نو وایي محبت د معصیت او رضا په معصیت سره دا هم ګناه ده. نو دا خو کې اوس عرب کوي که عجم کوي، دا برجانو یا دا نور ځایونه ښایسته کول په دغه ورځ باندې بد کار کوي. د کافرانو د خوشحالۍ ورځ د کافرانو ته ور پرېږدي، مسلمانانو ولې ورپکښې بریدلي. احیاء العلوم جلد اول صفحه 104 کتاب الحلال والحرام. نو مؤمن باید د الله جل جلاله د پاره د بدو شانو څخه اجتناب وکړي. په دغه ورځ که سره ټي وي بند کړي، ورته نه برج ګورو نه ټي وي ګورو، شی لا هم نه ګورو. په دغه ورځ باندې باید تاسو ښه ډېر عبادت وکړئ، ځکه په دې ورځ باندې خلک شراب څښي او په نارواو باندې مبتلا وي. ته الله جل جلاله ته په طاعت په عبادت کې مشغوله سي، پر سجده ورته پرېوځي چې الله پر موږ دې څومره رحم کړی دی. که اوس موږ هم عیسویان وای، موږ هم کافران وای، په دغه ورځ کې مو خوشحالي کولی، نو موږ به څه کولی. اوس خو الحمدلله مسلمانان او ډېر بیا داسې یاران او ځوانان شته، بس نو وایي درځي ساعت به مو تېر سي. نو د برج الخلیفه خو نو هلته نر و ښځې په لګډ وي، بیا مسلمانان او کافران په لګډ وي، په پتلونانو کې راوځي. زه چې عمرې ته تللی وم، نو بیا دوبۍ ته محمد اغا صاحب ودراس، نو شایسته خان حاجي صاحب نو ابوظبۍ ته تلو، که چېرې کلو مېلمانه وو، ما لا برج خلیفه هغه جګ چیشت وي، لا برج خلیفه دی باره مال چې د ورجندیزو ته یې ودروي، زه به ورته وګورم دا د الله جل جلاله قدرت چې دا څونه یې پله درولی دی، نړېږي نه، دا د الله دا خو ټول د الله په قدرت سوي دي. نو دوی سمه دغه موټر یې نن ایستی پارکینګ باندې، زما بیا دا فکر چې دغه لار ده باره وایي دلته ورکښته کېږو، باره خو مې نو سر نه خلاصېږي. هم چیشتي وایي دا برج خلیفه دی، مال باسئ مو ځینې باسم دا و څه حالات دي. نو دې خوارانو ولال ته به ور وخېږو، مال یا ورخېږم نه، دا و څه بلاوې دي. نو دلته خو بیخي منکرات ډېر نارواوې دي. دغو ځایو ته سړی په دې نیت وګوري چې دا څونه جګ پله درېدلي دي، څومره ښایسته ځایونه دي. یو ورځ به بیا داسې هم راسي چې دغه ځایونه به هم نړېږي، دنیا به خرابېږي. حج ته چې زه ولاړمه، دا د حرمینو بلډینګانو شان چې به مې لیدل، هغه آیاتونه د قیامت به را په یادېدل چې غرونه او دا بلډینګانو دا شان به لکه وړۍ باد داسې رااخیستي. دا شان ټول باید سړی د عبرت په نظر ورته وګوري، د شهواتو د خوند په نظر دې شانو ته ما ګوري. محترمینو مسلمان دپاره بنګلې شته په جنت کې دی، الله دې را نصیب کړي. راځئ د هغو په شوق کې الله جل جلاله ته په عبادت
کې ځانونه وقف کړو. نو نه په ټي وي کې ورته ګوري محترمینو، ما دغه یې ورځي ورک دي چې دا کرسمس مرسمس و دا شان له دې څه اجتناب وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.